سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسو ته زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست ویو. نن شنبه د 1415 هجري لمریز کال د غوی 19 چې د 2026 زیږدیز کال د می له 9 سره برابر ده. تاسو ته د زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال او د ازبکستان د قره پاکستان د پارلمان مشر سره لیدنه یا د لیدنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. د ژوند کرښې په تړاو د کرزي خبرداري. کرزي د کرښې د دواړو غړو د ځینې قومي مشرانو ترمنځ امن د هوکړې په نوم لاسلیک شوي اسناد د پاکستان لخوا د ژوند فرضي کرښې ته د رسمیت ورکولو هڅه بللې. او ترکی پانګوالو د برېښنا توربینونو، ترانسفارمرونو او عصري تجهیزاتو تولید برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د ازبکستان د قره پاکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د ازبکستان د قره پاکستان د پارلمان مشر امان بای اورنی بایف او ملپلاوي سره لیدنه کې د اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. نوموړي په افغانستان کې د پانګونې خو فرصتونو او د همکارۍ مثبتې روحیې ته اشاره زیاته کړې چې د سرتاسري امنیت ټینګښت او سوداګرو پانګوالو ته نوي رامنځته شوي اسانتیاوې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو د لا زیاتې پراختیا لامل ګرځي. او افغانستان لیواله دی چې په بېلابېلو په ځانګړي ډول د تخنیک او کرنې برخو کې د ازبکستان له تجربو ګټه واخلي. بلور د قره پاکستان د پارلمان مشر ویلي چې ټاکل شوي سبا به مزار شریف ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پیاوړتیا په موخه د افغانستان او قره پاکستان ترمنځ سوداګریزه خونه پرانستل شي. نوموړي ویلي چې دوی د خامو موادو د پروسس په بېلابېلو برخو کې د افغانستان سره همکاري او سوداګریزو اړیکو ته چمتووالی لري. کرزي د کرښې د دواړو غړو د ځینې قومي مشرانو ترمنځ د امن هوکړې په نوم لاسلیک شوي اسناد د پاکستان لخوا د ژوند فرضي کرښې ته د رسمیت ورکولو هڅه بللې. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې پر افغانستان د وروستیو تیریو په لړ کې د پاکستان له لوري د ژوند فرضي کرښې ته څیرمه پر میشتو کلیو او ولسونو د نظامي او اقتصادي فشارونو کچه زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا د دغو فشارونو هدف داسې بریښي چې د سیمې خلک اړ ایستل شي څو د امنیتي او نورو ستونزو د حل لپاره د پاکستان اړوندو ادارو ته مراجعه وکړي. کرزي وړاندې ویلي چې په دې وروستیو کې د همدې وضعیت په پایله کې د کرښې د دواړو غړو د ځینې قومي مشرانو ترمنځ د امن د هوکړې په نوم اسناد لاسلیک شوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغو هوکړو رسمي تایید او هرکلی هم شوی دی. کرزي د انکشافات د پاکستان لخوا د ژوند فرضي کرښې ته د رسمیت ورکولو یو ډول هڅه او د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف عمل بللی. نوموړي له مسؤلو چارواکو غوښتي چې د یادو انکشافاتو په اړه ولس ته روښانه وضاحت وړاندې کړي. ترکی پانګوالو د برېښنا توربینونو، ترانسفارمرونو او عصري تجهیزاتو تولید برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر ملا عبدالحق همکار د ترکیې اپیکیول انرژي او پایرو انرژي برېښنا تجهیزاتو تولید کمپنیو مسؤلینو سره ناسته کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا او تجهیزاتو تولید لپاره پانګونې ته هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ناسته کې د یادو شرکتونو مسؤلینو د برېښنا تولید توربینونو، ترانسفارمرونو، عصري ځیرکو میټرونو تولید برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې. برېښنا شرکت ویلي چې د یادو شرکتونو مسؤلینو او د برېښنا شرکت پانګونې همغږۍ ریاست ترمنځ به ګډه ناسته وشي څو پر اړتیاو او د پانګونو پر څرنګوالي دوه اړخیزه خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنرۍ سره په ګډه غونډه کې د ایران په مشهد ښار کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوي. د ایران په مشهد ښار کې د کډوالو ستونزو حل او خدماتونو وړاندې کولو لپاره د افغانستان د سیاسي استازولۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په موخه د افغانستان جنرال کنسول نور احمد متوکل، د کډوالو چارو اتشې مولوي صدیق الله نصرت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ مشر
مشر دانانا جایابات ترمنځ ناسته شوې. په یاده ناسته کې د کوربه هیواد د امایش کارت د نوي کولو لپاره د درنو لګښتونو، د ځانګړو او بېوزلو ناروغانو ستونزو، د زده کوونکو ستونزو او د کډوالو قانوني او اداري ستونزو په اړه خبرې شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ مشر ټینګار کړی چې دغه کمیشنرۍ به مطرح شوي موضوعات د اداري محدودیتونو او اصولو په چوکاټ کې تعقیب کړي. دغه راز دواړو لورو ټینګار کړی چې د همغږۍ په موخه ناستو او د موضوعاتو تعقیب ته دوام ورکړي چې پکې د کارت د تمدید لګښت کمول یا غوره مدیریت امکان ارزول، ځانګړې پاملرنه، ځانګړو او سختو ناروغانو ته رسیدنه او د محصلینو چارو اسانه کول شامل دي. او وروستی خبر همدا چې په ناروې کې د اسلامي امارت سفیر له خپل آیسلنډي سیال سره لیدلي. په ناروې کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست نجیب الله شاهین په یاد هیواد کې د آیسلنډ له سفیر هوګني کرسټیانسون سره لیدلي. دواړو لورو د دوړخیزو اړیکو په آیسلنډ کې د میشتو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو او د ګډو ګټو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 خبرونه د الله په امان.